بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان د ليلة القدر د شپې ډیر فضیلتونه دي نو دا شپه په کم وخت کې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته علامات هم ښودلي اوقات هم ښودلي چې دا شپه چې دا په اخرنو لسو شپو د رمضان کې ده خو انسان به کوشش کوي تحروا لیلة القدر کوشش وکړي چې دا شپه راګیره کړي معنا دا ده چې ټول شپې د الله دپاره رونی کا سبای کا شوګیري کا عبادت وکا په کم وخت کې فی العشر الاواخر اخرنو لسو شپو کې من رمضان بیا په دې لسو شپو کې نبی علیہ السلام فرمایي بخاری او مسلم کې دا حدیث دی فی الوتر من العشر الاواخر بیا ډیر امکان چې کم دی په اغا اوتار یعنی په طاق شپو کې دی لکه 21مه شپه 23مه 25مه 28مه 29مه په دې کې ډیر احتمال دی یو روایت کې هم داسې راغلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې التمسوها فی اوتارها چې تاسو دا شپه ولټوئ په هغه طاق شپو کې بعضو علماو به دا ویلي چې دا 20مه شپه دا ډیر احتمال دی د ابی ابن کعب رضی الله عنه روایت دی هغه به فرمایل والله انی لاعلم ای لیلة هي قسم دی چې ما ته پته ده چې دا کومه شپه ده وهي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها دا هغه شپه ده چې نبی علیہ السلام مونږ ته ویلي چې په دې شپه باندې بندګي وکړي الله ته ودرېږي هي ليلة 27 ویشتمه شپه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې علم ورکړی شوی حدیث بخاری شریف کې دی خو بیا ته د علم واخسته شو چې دا کومه شپه ده عباده ابن صامت فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل راووتو لیخبرنا بلیلة القدر چې موږ ته وښیي چې دا لیلة القدر او شب قدر شپه کومه شپه ده وایي فتلاحى رجلان من المسلمین د دوه مسلمانانو په منځ کې جنگ واقع شو او اوازونه یې اوچت کړل نو فرفعت دغه علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واپس پورته کړی شو وعسى ان يكون خيرا لكم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې زه راوتې وم دې دپاره چې تاسو د لیلة القدر د شپې باره کې معلومات درکړم هغه ته وښیم خو فرفعت هغه اوچته کړی شو بېته معنا دا ده چې د علم یې زمانه واخیستی شو خو دې کې به خیري وی نبی علیہ السلام ویله فالتمسوها فی التاسعة والسابعة والخامسة بس په اخرانو شپو کې دا شپه ولټوئ نو بعض اهل علم د دې حدیث نه دا مثلا ثابته کړې ده چې کله کله د ګناه د وجې نه انسان د یو غټ خیر نه محرومیږي دلته جنگ وشو د نبی علیہ السلام په مخ کې اوازونه اوچت شو نو ګورئ نقصان دا وشو چې دغه علم دا اوچت کړی شو نبی علیہ السلام هم سبب دا بیان کو چې تاسو جنگ وکړو خپلو کې بس هغه علم لاړ واپس الله رب العالمین پورته کو یو حدیث کې هم داسې راغلی دی ابن ماجه کې چې ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبه کله د ګناه د وجې نه بنده چې دی د الله د طرفه یو ورکړه یو انعام یو هدیه یو ګفت یو تحفه یو رزق د هغې نه محرومیږي خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې دا شپه په اخرنو شپو کې ده او په ټولو شپو کې دا د دې تحري او د دې کوشش پکار دی خو ډیر امکان دا دی چې دا په طاق شپو کې الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو دا شپه دا نصیب کړي آمین یا رب العالمین